کچانه تراویح پاتې شي د دې قضا به د باندې لازم دو او کنه د لازم او دوی نمبر سوال به دا بیان شي چې دغه تراویح د پاره کم وخت مطلب دا کچانه د شپې په اوله حصہ کې پاتې شي نو په 1 بجې باندې یا په 2 بجې باندې یا په 3 بجې باندې دغه تراویح کولای شي او کنه شي کولای ګران کتونکو تاسو ما سره په دغه کلیپ کې دغه هم سوالات وګورئ بل مسلمان سره شیر کې چاغه تم نه فائدہ ورسیږي استاد ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي ګران کتونکو اول نمبر سوال بهاري شریعت د در مختار به حواله سره لیکلي دي چې دغه تراویح دا سنت مؤکده دي کچرتا د یو مسلمان نه دغه تراویح پاتې شولې نو اوس په د باندې سباله دغه تراویح او قضا نشته دي ځکه کچرتا دغه تراویح او قضا راوړ نو دا به نفل ګرځيږي نو په دا وجه باندې دغه تراویح نه دی بری خودل پکار خو کچرتا چانه عذرن پاتې شول صد وجه نه پاتې شول نو اوس په دغه مسلمان باندې دغه تراویح او قضا نشته دي دویم نمبر سوال چې دغه تراویح په کم وخت کې کولای شي دغه تراویح لپاره چې کم وخت ذکر کړي بهاري شریعت د دوري مختار به حواله سره چې کله د ماسختن وخت داخل شو او د ماسختن فرض ادا شول دغه نواخله تر هغه د سحر وخت نه داخل شوی دغه وخت پورې دغه تراویح ته ادا کولی شي نو کچرته یو مسلمان د ماسختن مونږ ادا کړی دی یا نه دی ادا کړی او دغه تراویح چې دغه اولی حصے نه ورست شي 1 بجې ته ورسېدي 2 بجو ته ورسېدي خو د پښمنۍ نمخ کې چې سحر وخت نه داخل شوی دغه نمخ کې دغه مسلمان دغه تراویح ادا کړي بالکل دغه تراویح یې کیږي اگر چې دغه مسلمان دغه تراویح د وترونه مخ کې ادا کړی ټوټل یا چې د وترونه ورستو ادا کړی په دې کې خبر نشته دی خو بهتر دا چې ماسختن مونږ ادا شي هغه ورستو دغه سنت مؤکد تراویح ادا شي او یا دې ورستو چې دی هغه وتر شکم 3 رکعات هغه ادا شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين